دوستانو خبره بس دا ده چې دا د شیرینۍ ریکوست تاسو ته څه فایده در ورسېده. خدای ناخواسته ټولې تاسې ګناهګاران کړئ، هم په وټساپ کې پوسټ در ښکاره کړي. دا یوه ګناه. د $500 شیر ورولېږئ، په هغه شیر کې $180 شیرینۍ ته ځي، نور $320 چینایانو ته ځي چې هلته د موږ په خویندو په مسلمانانو باندې جنسي تېری کېږي. نو د دغې شیرینۍ د دې د کوست د دې د ټیک ټاک څه فایده در ورسېده؟ دې نه خو دغه ښایسته دنیا کې خو حسن څه کم نه ده، دنیا کې خو ښه جویونه کم نه دي. د داسې ښایسته جویونو چکر ته راسئ، ښځې مو دغسې ښایسته جویونو چکر ته راوستئ. ته خدای دغه کسان چې په میلیون‌هاو ډالره ګفټینګ کوي، ما ته د دوی صرف دومره ووایي چې آیا دغه خلک خپل فامیل خپل بچیان یې څومره ویکیشن ته بولي دي، څومره داسې ښایسته طبیعت جویونو ته راوستي، دغسې ښایسته ریزورټو ته خپل بچیان راوستي که نه؟ په خپلو ښځو هم داسې ښایسته ورځې جوړې کړي. نن ما $2.5 باندې ځان ته مینیکیور پیډیکیور پښتنه نوکان مې جوړ کړل. زه به دا اکاونټ هم ډېر زر ډیلیټ کوم، خو بس صرف تاسې ته هغه خپله ایماني وجداني مسلماني وظیفه دې ما دا وه چې زه تاسې ته ووایم چې د شیرینۍ د کوست دغه خیر در ورسېده چې هم یې په وټساپ کې دغه د کلا غوندې کوست څه کوئ؟ په هغه کوست ولاکه چې زه دغه برج هم ورننه باسم، که دغه برج به م وایي چې پکې ورک سوم، دا برج به م تېر نه تښتي، دا برج به م وایي دغه برج دغه هم چې تاسې خوټه خو ډېره وړکۍ ده، له پاسه نه چې په دا لاندې دا پوره بلډینګ هم پکې ور واچوئ، بیا به م وایي چې هغه ده څه ورته وایي هلو. بیا په دغه هلکانو باندې سړیانو باندې زه ووایم چې د شیرینۍ کوست راځئ دوه هغه به کوو، یو به د ما فیسبوک ته لاړ شئ هلته یو او بل به دلته دا کوو چې د شیرینۍ کوست هاشټیګ د شیرینۍ کوست په وټساپ کې ورښودل نامنظور شیرینۍ ګناهګاره زناکاره نامنظور د شیرینۍ پپړ کوست نامنظور دغه ارمان احمدزی بې غیرته شرمېږي نه، ښځې ته دې څومره شیان اخیستي چې د شیرینۍ ته مردګوي کې، بل بې غیرت خو تېر نه وتښتېده. څه خیر یې در رسېدلی د دې د کوست؟ کوم بچی درته په خپلې خېټې کې ګرځوي، کوم پرنس درته جوړوي، کوم شهزاده یې زېږولی، څه یې کړي دي؟ څه شی یې کړي